روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 18مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. امام بخاري رحمه الله لیکلی دي چې د هجرت په 2 کال د رمضان المبارک په 18مه نیټه د حق او باطل، مسلمانانو او کفارو ترمنځ د بدر لویه غزا د مسلمانانو په بریا پای ته ورسېده. د رمضان المبارک په 18مه ورځ 2 هجري قمري کال چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشتې له 14مه نیټه سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشري د مسلمانانو او د مکې د مشرکینو ترمنځ غزا وشوه. په دې تاریخ جوړونکې او سرنوشت ټاکونکې غزا کې د الله جل جلاله په نصرت مسلمانان بریالي شول. د مکې مشرکینو چې شمیر یې تر مسلمانانو 3 چنده زیات و، شرمونکې تاریخي ماته وخوړه. د اسلام د سرسخته دښمن ابو جهل، امیه بن خلف او عتبه په ګډون د کفارو لوی سرداران په دې غزا کې ووژل شول. د بدر غزا چې د فرقان په نوم هم یادېږي د کفر او اسلام ترمنځ لومړنۍ جګړه وه چې د سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې تفصیل شتون لري. همدارنګه د رمضان المبارک په 18مه ورځ 2 هجري کال چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشتې له 14مه نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور او د امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه میرمن حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدر د غزا لپاره پوره تیاری کړی وو. دا چې میرمن یې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها سخته ناروغه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د هغې د خدمت لپاره په مدینه منوره کې پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا په نیول شویو غنیمتونو کې نوموړي ته هم برخه ورکړه. د حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها له وفات څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بله لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته په نکاح کړه. له همدې امله د ذوالنورین په لقب سره هم یادېږي. د همدې ورځې په مناسبت یعنی د روژې په 18مه ورځ 58 هجري قمري کال چې د 628 میلادي کال د جولای میاشتې له 12مه نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د 18 کلونو په عمر د حضرت معاویه بن ابي